بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټ اینڈ فرند. تاسو وینئ پښتو ګیلکسي او زم بزر دور. د نن کلاس به زمونږ تاسو د پیروشان سربنتا سفر وی، یعنی د پیروشان سفر ته سربنتا سفر. پیروشان څوک او د چېرته سفرونه کړي ولې کول. که دا تاسو کتل غواړئ نو د پلی لیست ته لاړ شئ او سابقه کلاسز اټینډ کړئ. نو نن کلاس زمونږ تاسو د پیروشان سړبن ته سفر کول. سړبن د موجوده پېښور علاقه چې په تاریخ کې سړبن یعنی دا سړبن شجره نسب چې کوم ده د هغې په وجه دې علاقې ته هم سړبن ویلې شوي دي. په دې کې خلیل، مومند، داودزي، یوسفزي، توري، صافي، ګګیاني وغیره دا پکې راځي په دې علاقې کې. کله چې پیروشان د تیران راپاسېدو او سړبن ته د تلو اراده یې وکړله. دغه چونکې مخکې اراده کړې وه چې په ټوله پښتونخوا کې په ټوله دنیا کې د خپل پیغام چې کوم دی د توحید والا هغه ورسوه. خو لومبی فوکس د ده په خپله پښتونخوا باندې و، په لر او بر پښتونخوا باندې و. نو د جنوبي وزیرستان نه روان دی، د وړو ته شمالي وزیرستان ته، بیا تیرا ته تللی دی او بیا سړبن ته تللی، بیا د سړبن نه پس دی اشنغر یعنی چرسدې ته تللی دی. نو سړبن ته دی چې کله راغی پېښور علاقې ته، نو دلته د پیروشان مخالفین هم او ملګري هم وو. د راتګ نه مخکې د پیروشان اوازې پېښور ته رارسېدلې وې د ده د پیرۍ. صرف پېښور ته نه تر هندوستان هم تللی وې، ولې چې موږ هغه ارزني ذکر وکړلو که نه چې دی د هندوستان نه راغلی و او د پیروشان نه لاسنیوی کړی و. نو بیا دی هند ته تللی و. نو خبره دا کېږي چې د پیروشان د راتګ نه مخکې په پېښور کې د ده مریدان هم وو، د ده هم فکره ملګري هم موجود وو. نو پیروشان د پخپله راغې د کمیل پیر په حیث باندې سړبن ته، او په سړبن کې د ملک ثاني سره میشته شو. ملک ثاني چې د خلیل قبیلې یو دروند سردار و، دلته چې دی میشت شو نو خلک په ده باندې رامات شول. د سړبن علاقې چې کوم مومند، خلیل، داودزي، یوسفزي وغیره دي، دا خلک په ده باندې رامات شول او لاسنیوی ته وکړلو. په دې باندې جیلي پیران دلته کې وو، لکه څنګه چې په دوړو کې وو، څنګه چې په سنګتوی کې وو. نو د هغې پیرانو جیلي پیران چې کوم د پیروشان په حلنامه کې ذکر راغلی دی، نو هغې ته پته ولګېده چې زموږ رزق ختم شو او زموږ پیري ختمه شوه، سر یې وخوړلو. نو دا مذهبي جلسې ده او دا همیشه دپاره په پښتنو کې بلکې ایون چې په ټولو مذهبونو کې دا مذهبي جلسې شته ده. نو دې ملک ثاني کور ته راغی او دلته کې میشت شو. په دې باندې ملک حبیب چې دی هم د خلیل قبیلې مشر و، سردار و، هغې په دې باندې بده وګڼله او دا د پښتنو فرسوده نفسیات چې کوم دي یا روایت چې کوم دي چې په وړه وړه خبره باندې دوی دومره بد ګڼي، د یو بل برداشت نه کوي او د یو بل ترقي نشي برداشت کولی. نو ملک حبیب په دې باندې غوسه شو ملک ثاني ته، ولې چې د دوی په خپلو کې تربګیني وه یا په خپله کې ضد او کینه وه. نو دا جلي پیران چې کوم په سړبن کې دوی راغلل او ملک حبیب ته وویله چې دا پیر راغلی دی او ځان ته مهدي وایي او دا خبره کوي چې په ما باندې وخت راځي، نو باید چې د دې مخنیوی وشي. ملک حبیب دی ړومبی لاړلو جنت خان ته. جنت خان چې د پېښور ټولواک یعنی حاکم و، هغې ته وایي چې دا سړی راغلی باید د دې سړی مخنیوی وشي، ولې چې دا به بدامني جوړه کړي او توره به راپورته کړي. جنت خان دا د وړومبی پروپیګنډا د ملک حبیب وا یا وړومبی حربه ورته ویلی شو چې جنت خان ته دا خبره وکړلې چې تاسو د پیروشان مخنیوی وکړئ او دا مرتد دی، ګمراه شوی دی او بېدینه شوی دی، د هلکبات یې ورته استعمال کړل. اوس که وګورو د هغه پیران چې کوم وو دا د درویزه بابا، اخوند درویزه بابا ملګري هم کېدی شي او د ملک حبیب چې کوم دی د جنت خان سره ښه تعلقات هم وو، یعنی د مغلي هم وو. نو دا څو فیکټر دي چې د هغه جلي پیران په سړبن کې کوم راپاڅېدل او د ملک حبیب چې دی مغلي و، نو دوی د پیروشان خلاف بھرپور کوشش وکړلو چې دوی ډیویل کړي او دوی ووژني. نو دا ممکنه ده چې دا پیران به د درویزه بابا ملګري وي.
ښه، نو دوی چې جنس خان ته لاړل ورته وایي چې دا سړی ختم دی، د علاقې نه یې وباسه، یا مړ کړه یا څه علاج یې وکړه. جنس خان دې خپل عالمان فاضلان راغونډ کړل او پیروشان ته یې ولیږل چې تاسو معلومات وکړئ چې پیروشان په رښتیا باندې بې دینه شوی دی، مرتد دی، که هسې د خلک دروغ وایي. نو هغه ملکان عالمان فاضلان لاړل، د پیروشان سره کېناستل، سوال ځواب یې وکړلو. او هغه سوال ځواب څنګه و؟ هغه مذهبي خبرې دي، موږ تاسو پې دومره نه پوهېږو، د طریقت خبرې دي، د تصوف خبرې دي. نو هغه یې ذکر دلته کې زه نشم کولی. نو هغه عالمان فاضلان دي چې راغلل، جنس خان ته وایي چې سړی خو ټیک ټاک دی، په دې کې هېڅ بې دیني نشته دو. نو جنس خان وایي چې ځه ټیک ده. دوی یې معاف کړل او ملک حبیب خو ته به معلوم وي که نه چې دا د خلکو کمپلینټس دي. نو دې خاموش شو په دې باندې. دویمه حربه بیا ملک حبیب دا استعمال کړله چې د پیرانو نه پیسې راغونډې کړلې، 12,000 روپۍ په هغې وخت کې، دا ډېر لوی پیسې دي چې دا راغونډې کړلې. او دغه فیصله دوی وکړله ملک حبیب او د سره چې کوم جعلي پیران وو چې مونږ به جنس خان ته پیسې ورکو 12,000 روپۍ چې دی ووژني یا د مونږ ته اجازت راکړي، مونږ به څوک ورته پیدا کوو، پیروشان به پرې ووژنو. نو جنس خان د دې نه هم انکار وکړلو. د دې نه چې انکار وکړلو نو ملک حبیب بیا هم کلار نه کېناستو. دې لاړل د کابل ټولواک حاکم چې کوم میرزا حکیم ته لاړل او د هغوی وزیران او درباریان چې کوم وو هغې له د 12,000 روپۍ ورکړې او دا پروپاګنډې هم ورته وکړلې چې پیروشان مرتد دی، بې دینه دی، ځان ته مهدي وایي او د نور چې کوم الزامات په پیروشان لګېدلي دي هغه ټول یې ورته بیان کړل. نو د پیسو زور وو، د کابل د دربار چې کوم درباریان وو، کوم وزیران وو، هغه د پیروشان خلاف شو. او میرزا حکیم ته دوی وویل خپلو درباریانو چې دا سړی د پېښور کې دا باید ووژل شي. میرزا حکیم دی وایي چې نه، دې ماته راولئ. نو میرزا حکیم د جنس خان ته پیغام ولېږلو چې پیروشان لاس تړلې راوله، ماته یې وړاندې کړه. نو هغه یې لاس تړلې بوتلو، پېښور نه یې روان کړلو کابل ته. نو د پېښور او د کابل په منځ کې یوه قبیله د توی، د دې قبیلې ذکر راغلی دی چې د پیروشان قبیلې تحریک ده، ملګري هم وو په دې کې. او د دې قبیلې د چې نن سبا به چېرته اوسي، څوک به یي، د دې معلومات ماته نشته دي. که تاسو ته وي نو کامنټ سیکشن کې ولیکئ. نو د کابل نه چې د پېښور نه دوی روان شو، پېښور نه کابل ته روان شو، پیروشان تړلې لاسه. او په لار کې د توی قبیله وه. د توی قبیله کې د پیروشان ډېر زیات ملګري وو. وروسته د دې قبیلې ذکر به مونږ کوو چې دا قبیله یوه داسې غلطي یې کړې ده چې د مغلو او روښانیانو په منځ کې جنګ راغلی دی، د دې ذکر مخکې راځي. نو پیروخان کابل ته ورسېدو او د امیر د حکیم په دربار کې پیش کړلی شو. ملک حبیب چې کوم هغه هم تللی د کابل دربار ته او هلته وزیران حاکمان چې کوم وو هغه هم ټول د پیروشان پر ضد راپارولي وو، ولې چې پیسې ورکړې وې ملک حبیب. نو هلته چې میرزا حکیم خپل د کابل قاضي چې کوم و هغې ته یې پیروشان ولیږلو او پیروشان یې ولیږلو. قاضي خان په خپل جومات کې یا په خپل ناستې ځای چې کوم و هغې کې ناست و، پیروخان ورغی، سوال ځواب وشو او قاضي خان چې د کابل قاضي و دې دومره متاثره شو، مطمئنه شو د پیروشان نه چې خپل پیر یې یو شانتې وګڼلو. بیا چې کله دې په نستون کې د قاضي خان په نستون کې ناست دی، یو سړی راغی او ورته وویل چې د پیروشان زر راولیږئ، مونږ تورې په لاس ورته ولاړ یو چې سر قلم یې کو، دا خو بېدینه شوی دی. خو قاضي خان ته پته ولګېده چې سړی ګمراه نه دی، ملحد نه دی، بېدینه شوی نه دی، بلکې دښمنان یې زیات شوي دي. قاضي خان د خپل ملګري د ځان سره شاګردان چې کوم وو هغې ته اواز ورکړو چې راځئ چې د میرزا حکیم دربار پورې ګډا لاړ شو، هسې نه چې په لاره کې پیروخان رانه ووژني. نو د قاضي خان ملګري
راغلل او پیروشان یې د میرزا حکیم په دربار کې پیش کړلو. ټول خلک راغونډ دي، انتظار کوي چې اوس به څه کېږي، قاضي خان به چې کومه فیصله کوي. نو قاضي خان د دومره صفتونه وکړل د پیروشانه چې میرزا حکیم په خپله ویل چې دی بس زما پیر شو او زه به د ده نه لاسنیوی وکړم. نو د دومره لوی کریډیټ چې پیروشان ته حاصل شو، په دربار کې موجود درباریان وزیران چې کوم وو او ملک حبیب دوی ته سمه جټکه ولګېدله او خفه شو په دې باندې. نو بیا میرزا حکیم پیروشان له ډېر قدر ورکړو، تحفې یې ورکړلې او ډېر په عزت سره رخصت کړلو او د دربار دروازې پورې ورسره راغلو، دې رخصت کړلو. پیروشان د بیا د کابل نه جلال آباد ته لاړه. هلته چې کوم حکیم و هغه هم ډېر قدر عزت ورکړلو دوی له. بیا دوی راغلله پېښور ته راستون شو. خو په پېښور کې بیا په سړبن کې، یعنی په سړبن پېښور کې بیا د ملک حبیب او د نورجلي پیران چې کوم و هغوی دومره د خلک راپارولي وو د پیروشان خلافه چې پیروشان په دې مجبوره شو، دا سوچ یې کولو چې باید زه دا علاقه پرېږدم، د پېښور پرېږدم او اشنغر ته لاړ شم، اشنغر ته یعنی چارسدې ته. نو پیروشان د دې نه پس چارسدې ته تللی دی او په چارسده کې بیا د ډېر لوی سیاسي کردار دی چې هغه وړاندې کړی دی. نو دا تاسو د نن ورځې کلاس و، که چیرې کوم ځای کې پوه شوي نه وي یا څه رایه راکول غواړئ نو کامنټ سیکشن ته راشئ. مننه.